انتہائی واجب الاحترام مشران و بزرگان و کشران دی صورت کی اللہ رب العزت مختلف مسائل احکامات بیان کړي دي. دې نه مخکې سورہ بقره په تفصیل سره تاسو وویله. سورہ بقره نه مخکې سورہ فاتحه هم وویلې شوه. په سورہ فاتحه کې که خیال هم کړی هلته یو آیت و، په هغې آیت کې الله فرمایي اهدنا الصراط المستقیم. بنده سوال کوي، مونږ ټول سوال کوو، په هر مانځه کې غواړو د الله نه چې الله مونږ ته نیغه لاره وښایه. نو هغه دعا الله قبول کړه او نیغه لاره الله رب العزت په سورې بقره کې موږ ته وښودله. دغه شانتي په سورې بقره کې الف لام میم ذالک الکتاب کې الله دا وویله چې ګور ستاسو دپاره قرآن مجید زه نازلوم او په دې کې ستاسو رهنمایي ده، هدایت ته، شفا ده، د ټولو مسایلو حل ده، د ټولو معاملاتو حل په دې کې موجود دی. نو سورہ بقره کې بیا تاسو تمام احکامات، ډېر شي احکامات، مسائل، معاملاتو په حوالې سره، د معاشرت په حوالې سره، د طلاق په حوالې سره، د نکاح په حوالې سره مختلف مسائل تاسو واورېده اووي. سورہ آل عمران د سورہ بقره نه بعد بیا شروع کیږي او په سورہ آل عمران کې هم الله رب العزت په دغه انداز باندې دا مسائل او دا مختلف احکامات، د کفارو سره مقابله، د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق او د کافر د طریقو نه ځان ساتل، دا مختلفې خبرې او دا مختلف احکامات الله رب العزت په سورہ آل عمران کې بیان کړي دي. ابتدا د سورہ آل عمران په توحید سره شوې ده، پس سره په توحید سره، او بیا د توحید دعوا شوې ده. د دعوې نه بعد دوه دلایل الله رب العزت په دې اوله کې پیش کړي دي. یو د دلیل داسې دی چې هغه عقلي دلیل دی، او یو دلیل دی نقلي. نقلي دلیل خو داسې دی چې ګوره الله رب العزت فرمایي چې ای خلکو لږ سوچ و فکر وکئ چې کم پیغمبر هم راغلی دی هغې د توحید آواز چت کړی دی. دنیا ته ویلي دي چې تاسو یو الله ومنئ او شرک او کفر مه کوئ. ګوره آدم علیه السلام راغی، هغې هم دغه نعره لګوله. بیا د آدم علیه السلام په اولادو کې دا سلسله روانه وه. بیا ډېره زمانه پس حضرت نوح علیه السلام راغی. ګوره د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې څونه فرق دی. زمانه بدله شوه، وخت بدل شو، خلق بدل شو، خلکو طور طریقې بدل شوې، اندازونه بدل شو، خوراکونه بدل شو، هر څه بدل شو. دونه زمانو بعد چې یو پیغمبر راغی او پخوا زمانه کې او خو داسې کمیونیکیشن سیسټم نه و لکه دا اوس چې دی، د یو بل سره رابطه او د یو بل سره یا مطلب دا چې یو بل ته ویلي چې یار تم دا خبره کوه. دا صورتحال خو نه و. د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې څومره فاصله ده. د هغې باوجود چې کله نوح علیه السلام الله پیغمبر راولېږو نو هغه هم دقه نعره لګوله د توحید. بیا د نوح علیه السلام طوفان نوح راغی، د هغې نه بعد چې دی هغه حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یوسف علیه السلام، دا پیغمبران راغلي او دی هم د توحید آواز اوچت کړو. د هغې نه بعد څومره زمانې بعد هارون علیه السلام، موسی علیه السلام، بیا د عیسی علیه السلام زمانه، بیا د عیسی علیه السلام نه 600 کاله وروستو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ، هغې هم د توحید نعره ولګول. نو دلیل داسې دی، الله دا فرمایل غواړي چې ای بندګانو لږ سوچ او فکر وکړئ چې دومره زمانو بعد انسانان راپاسي او دومره ډېر انسانان، یعنی 1,24,000 انسانان او پیغمبران هغې یو آواز لګوي د توحید چې یو الله ومنئ او شرک مه کوئ، کفر مه کوئ. دا دومره غټ جماعت، ثقه او عدالت او دا خبرې یو طرف ته کا، خو دومره غټ جماعت د انسانانو چې هغه یوه نعره لګوي او د یو بل سره رابطه هم نشته، نو معلومه شوه چې دا توحید د حق دی که نه.